ځکه لمونځ دا د الله تعالی معراج دی، دا د الله تعالی ملاقات دی. د لمانځه په دوران کې خپل رب ته ډېر متوجه کېدل. علماو لیکلي دي که چیرې یو سړی لمانځه کې د هغې توجه نه راګرځي، بیا خو علماو د هغې دپاره ډېرې ښې طریقې لیکلي دي. زما عقیده دا ده چې په دې طریقو کې په هره طریقه باندې سړی عمل وکړي، خپل لمونځ سړی د الله تعالی طرف ته راګرځولی شي. د ټولو څه مخکینۍ طریقه دا ده چې سړی پر لمانځه باندې ودرېږي، د ځانه سره باید چې دا فکر لري چې زه الله تعالی ته ولاړ یم، زه الله تعالی په سترګو وینم، زه الله ته لاس پر سینه ولاړ یم، زه الله ته لاس پر نامه ولاړ یم، او زه د خپل رب ته عاجزي کوم، او زه د خپل رب ته عبادت او سرکشي کوم. دا به عقیده چې پر دې ځای زه ولاړ یم پر لمانځه، پر دې ځای زما مخ ته زما رب راته ولاړ دی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، سړی چې سجده کوي دا سجده به پر مځکه باندې نه بولي، بلکې دا به وایي چې دا سجده زه د الله تعالی پر پښو باندې لګوم. نو زه لاس پر نامه باندې خپل رب ته ولاړ یم، خپله عاجزي ورته پیښوم. بیا هغه عاجزي زه د ولاړې سه د رکوع په شکل خپل رب ته کوم. بیا زما په دې ټوله بدن کې د ټولو څه اشرف زما تندی دی، او د ټولو څه کښته اندام د انسان قدم و پښې دي. زه بلا کیف وروسته د خپل تندی د الله تعالی پر پښو ورته ایږدم. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي ان تعبد الله کانک تراه، عبادت به داسې کوې لکه ته چې الله تعالی په سترګو باندې ویني. نو د ټولو څه اوله طریقه د لمانځه کې د خپل سوچ و فکر د راګرځولو دا ده چې سړی به لمونځ په داسې کیفیت و شکل باندې کوي لکه دی چې خپل رب په سترګو باندې ویني، خپل رب ته قیامه کوي، خپل رب ته رکوع کوي، او د خپل رب پر قدمو باندې خپل تندی ورته ایږدي. نو په ولاړه کې هم دغه کیفیت، په ناسته کې هم دغه کیفیت، په رکوع کې هم دغه کیفیت، په سجده کې به دا تندی ښه ایږدي. دا به محسوسوي چې زما تندی دی د الله قدمونه دي، زه د خپل او زما په الله قسم چې د سړي عقیده دا رقم جوړه سي، بیا د سړي ژر د دې سجدې سره پورته کولو ته زړه نه غواړي چې زما دا عقیده جوړه سي چې زما تندی زما د رب پر قدمو دی. بیا به سړی خپل تندی د رب د قدمو سره ژر څنګه راپورته کړي. او که چیرې دغه توجه سړی نسي برابرولی، نو بیا علماو لیکلي دي چې دویمه طریقه هغه دا ده چې فکر به دې دی چې زه خپل رب، زما رب ما ویني، زما د ولاړې کیفیت هم الله تعالی ویني چې زه په کوم شکل ولاړ یم، زما د رکوع کیفیت هم الله ویني چې زما بنده ما ته رکوع په کوم شکل کوي، زما د سجدې کیفیت هم زما رب ویني چې زما بنده ما ته کوم شکل سجدې کوي، زما د زړه په حالم زما رب خبر دی چې زما د زړه فکر، زما د بنده د زړه فکر او سوچ په کوم ځای کې بند دی، او زما د بنده په دماغ کې کوم سوچونه دي، کوم فکرونه دي، دا ټول الله ویني. نو بیا به لمونځ په حالت د ولاړې او د رکوع د سجدې کې به ستا دا عقیده وي چې زما رب زما هر عمل ته متوجه دی، زما سجده څنګه ده، زما رکوع څنګه ده، زما ولاړه څنګه ده، زما قومه څنګه ده، زما قعدت څنګه ده. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي وان لم تکن تراه فانه یراک، که ته الله په سترګو باندې نسې لیدلی، دا عقیده خو به دي چې زما رب ما ته ولاړ دی، هغه ما ویني. که دام نسې کولی، نو بیا علماو د دې دپاره درېیمه طریقه چې د لمانځه سړی الحمدلله وایي د دې په معنا کې سوچ بندول. ځکه چې ته الحمدلله وایي الله څه درته وایي، ته څه ورته وایي. چې کله ته وایي الحمدلله رب العالمین، دا د الله سره کلام دی، الله پر دې ځای درته ولاړ دی، هغه دستي جواب درکوي حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد ووایي. چې کله ته وایي الرحمن الرحیم، الله دستي جواب درکوي اثنا علی عبدی، زما بنده پر ما باندې ثنا وویله. چې کله ته وایي مالک یوم الدین، الله تعالی دستي جواب درکوي مجدنی عبدی، زما بنده زما څومره بزرګي بیان کړه چې زه د ټوله ورځې د قیامت مالک یم. چې کله ته وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله عبادت هم ستا دپاره کوم او مدد هم ستا دپاره ستاسه غواړم. الله تعالی وایي هذا بیني و بین عبدی، زما او د بنده په مابین کې دغه معاهده ده. عبادت به زما څه غواړي، زما دپاره کوي، مدد هم زما څه غواړي. ولعبدی ما سأل، وایي بنده معاهده خو اوس سره څه غواړي. نو بره بنده دعا شروع کی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الله تعالی دستي ورته هذا لعبدی، بنده دا ټول زما د طرف استاسو.
ولعبدی ما سأل نور څه غواړي نور سره ته ووایه. نو بیا درېیمه طریقه دا ده چې سړی به د لمانځه توري د اکثریت عربي که سړی لږ خوانده نو چې خپل لمونځ په ښه طریقه باندې کوي هغه به د دې لمانځه په دې تورو په معنا کې سوچ بندوي چې د الحمدلله څه معنا ده او زه چې وروسته صورت وایم د هغې څه معنا ده سبحان ربي العظیم څه معنا ده سمع الله لمن حمده څه معنا ده او ربنا لك الحمد څه معنا ده او سبحان ربي الاعلى څه معنا ده د دې ټولو په معناګانو کې سوچ بندول. نو دا درېیمه طریقه ده چې په دې شکل به سړی خپل فکر راګرځوي.